سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. په غزني کې یو موټر بم مخې ته تر رسیدو مخکې کشف او شنډ کړی شو. د عامه امن پولیسو ویان جاوید نیازی وایي دغه موټر بم تېره ورځ د واغظ ولسوالۍ په بګي کلي کې د پولیسو له لوري کشف او شنډ کړی شوی دی. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو یو شکمن کس هم نیول شوی دی. ویل کېږي دغه رنجر موټر طالبانو تېر کال پر غزني ښار د برید پر مهال له ځانه سره تښتولی و. ولسمشر غني د ناپېیلو هیوادونو د غورځنګ د 18مې سرمشریزې ناستې په څنډه کې د آذربایجان له ولسمشر الهام حیدر الیوف سره وکتل. ښاغلي اوف په دې کتنه کې وویل هیواد یې د افغانستان د سیمه ییز اتصال د لوري ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاریو ته چمتو دی. نوموړي لاجور لارې ته په اشارې سره وویل دغه لار د سیمې هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او اقتصادي همکاریو په پراختیا کې ارزښتمند دی. په ورته وخت کې ولسمشر غني په سیاسي چارو او سوله کې د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال مرستیال میرمن روسماري ډي کارلو سره هم وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې د ناپېیلو هیوادونو د غورځنګ ناستې په څنډه کې په باکو کې ترسره شوه وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټولنې د دفترونو فعالیتونه همکاري او مرستې باید داسې تنظیم شي چې موثریت یې زیات شي. میرمن روسماري ډي کارلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول ارزښتناک وباله او زیاته کړه چې دغه ټولنه د افغان حکومت له پراختیایي سیاسي او په ځانګړي ډول د سولې پروګرامه ملاتړ کوي. په بغلان کې د الکولي مشروباتو یو کارخونه کشف او څه باندې 400 لیتره الکولي مشروبات هم ترلاسه شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي دغه کارخونه چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې موقعیت درلود تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې کشف او په تړاو یو کس هم نیول شوی دی. له دې سره سم 2 نور کسان له نږدې 1500 ګرامه هیروینو سره یو ځای په پلخمري ښار کې هم نیول شوي دي. هیچ نوع قاچاقبر و مافیایی که در این سطح از ولایت کار میکنه بعد از اینجا نمیتونه کار کرده. گوشزد آخر ماه اخطار آخر ماه نمی است در هر جایی که باشه دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې 9 طالبان ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه پیښه تېره ورځ په چنار سیمه کې رامنځته شوې ده. له دې سره سم د دغه ولایت د معروف ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې په ورته پیښه کې 4 نور طالبان هم وژل شوي او یو موټر هم له منځه تللی دی. او د هرات امنیتي مسؤلین وایي په تېرو میاشتو کې په دغه ولایت کې 600 طالبان وژل شوي دي. دوی زیاتوي په همدې موده کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت هم نږدې 2000 کسان نیولي او په سلګونه کیلوګرامه نشه یي توکي هم ترلاسه شوي دي. له بل لوري دغه ولایت اوسیدونکي له امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. امنیت هم که کمک خراب بیشتر قضیه‌های جنایی بیشتر قضیه‌های اختطاف و ترور که ما میخوایم از قماندان که به این هم بیشتر رسیدگی کنه و قضیه‌های جنایی بیشتر تبدیل کنه و به حساب مؤامرات و اوضاع اینا بیشتر رسیدتر باشه. باز نیروهای امنیتی خود از مقامات محلی ولایت خواهش را داریم که در راستای تامین امنیت شهروندان نهایت تلاش بکنه. در نتیجه این عملیات ها به تعداد 604 تن از مخالفین مسلح دولت به شمول قماندانان سرشناس این افراد، قماندانان سرشناس و کلیدی از اینا کشته شدند، 283 تن زخمی شده و 27 تن دیگه هم از طرف پلیس بازداشت شدند. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.